الله اکبر. راځي لکانو ځان نشو چې جمع له لاړ شو. یاره یاسین تاسو لاړ شئ، تاسو مونځ کې زه به همدلته ناست یم. څه مطلب دلته ناست خو راځه مونځ وکړه که نه مونځ نه کوې ولې نه نه بس تاسو وکړئ زه نه کوم. ناصره د شیطان مه منه راپسې به مونځ وکړه چې مونځ نه کړي نو الله تعالی نه ناراضه کېږي. ماړه دا چا ویل چې الله تعالی ناراضه کېږي؟ زه خو د څو کلونو نه مونځونه نه کوم، بیا هم راله ښایسته روغ صحت راکړی، ښایسته ګاډی دی راسره، ښایسته کور دی راسره، او ستاسو نه راسره ښایسته موبایل هم دی. چې ناراضه کېدی نو ما نه به ناراضه شوی. زه د ډېرو کلونو نه عبادت نه کوم، بیا هم ماله دومره مال او دولت راکړی. بس زه تاسو لاړ شئ، تاسو مونځ وکړئ، زه نه ځم. لالا لالا تا ما ته ویلو چې څوک د الله عبادت کوي هغه نه به الله راضي یا زما یو ملګری دی هغه د څو کلونو د الله عبادت نه کوي خو بیا هم الله پاک د هغه نه راضي دی، ډېر مال او دولت یې ورله ورکړی دی. دا ولې؟ یاسینه دا درته چا ویل چې الله پاک چاله ډېر مال دولت ورکړي نو هغه نه به راضي وي؟ تا ته پته شته ستا هغه ملګری په دې وخت کې د دنیا ټولو نه غټ عذاب کې اخته دی. غټ عذاب کې اخته دی؟ څنګه غټ عذاب کې اخته دی؟ هغه خوشحاله زندګي تېروي. یاسینه الله پاک چې چا نه ناراضه شي نو داسې نه کوي چې هغه انسان نه مال دولت واخلي یا صحت واخلي. تا ته پته شته الله پاک چې کوم انسان نه ناراضه شي نو د هغې نه د سجدې کولو توفیق اخلي، او دا د دې دنیا د ټولو نه غټ عذاب دی. او موږ له پکار دی چې موږ شکر وباسو ځکه چې موږ له الله پاک د 5 وخته مونځ کولو توفیق راکړی دی. بالکل لالا والله پاک دغه کسانو عبادت کولو توفیق ورکړي کوم چې په دې عذاب کې اخته دي.